د سورة الفجر مکی صورت دی، 10 آیاتونه لري. د مخکې صورت سورة الغاشیه سره یې ربط او مناسبت دا دی. د مخکې صورت په آخر کې الله رب العالمین وفرمیل چې د عذاب ذکر یې ورکړي چې الله پاک به دوی ته عذاب ورکړي نافرمانو انسانانو ته. نو په دې صورت کې د عذاب د خلاصون دپاره نیک عمل ته ترغیب ذکر کوي او دارنګه الله ته عاجزي او تضرع کولو ته ترغیب ورکوي په وختونو کې د استجابت، په هغه وختونو کې چې په هغو کې عبادتونه قبلیږي، په دې وختونو کې الله ته د عاجزۍ کولو طرف ته ترغیب ورکوي د دې دپاره چې د عذاب څخه سړی خلاص شي. او په دې صورت کې الله رب العالمین د انسانانو مرض هم ذکر کړی دی، د مرض سبب هم ذکر کړی دی او د هغه دپاره علاجونه یې هم بیان کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، قسم دی په سهار باندې. د سهار څه بعض مفسرین فرمایي په تفسیر کې چې د دې څه سهار مراد دی، ځکه سهار وخت عزتمن وخت دی او په دې وخت کې عبادت الله ته ډېر خوښ وي. او بعضې وایي چې د فجر څه مراد د لوی اختر سهار دی، خاص د لوی اختر سهار مراد دی چې دا هم یو ډېر محترم وخت دی. ولیال عشر، او قسم دی په هغه 10 شپو، 10 شپې د ذوالحجې د میاشتې. او دا تفسیر هم شته چې 10 شپې د رمضان اخیري شپې یادوي. والشفع، او قسم دی په جوت باندې، والوتر، او په طاق باندې. جوت څه مراد هغه لمنځونه دي چې هغه جوت وي، او طاق څه مراد هغه لمنځونه دي چې هغه طاق وي. جوت هغه ته وایي چې 2 برابرو طرفو ته تقسیمیږي، او طاق هغه وي چې 2 برابرو ته نه تقسیمیږي. د جوت مثال لکه د مازدیګر او د ماخوستن د سهار لمنځونه، او د طاق ته لکه د ماښام لمونځ. الله فرمایي چې په دې مې د قسم وي. واللیل، او قسم دی په شپې باندې، اذا یسري، کله چې روانه شي. شپه چې کله روانه شي دا د شپې اخري حصه مراد ده. په دې وخت کې عبادت الله ته ډېر مقبول دی. الله پاک خپل مخلوق ته متوجه کېږي چې څوک داسې شته چې زما څه بخښنه وغواړي چې زه بخښنه ورته وکړمه، څوک شته چې سوال وغواړي او زه سوال ورکړمه، څوک حاجت غواړي چې زه یې حاجت ورپوره کړمه. نو دا وخت د شپه چې کله روانه شي، یعنې د شپې اخري حصه تر سهار مخکې، په دې باندې الله قسم اخلي. هل فی ذلک، ایا شته په دې کې قسم قسم لذي حجر دپاره د خاوند د عقل. د عقل د خاوند دپاره په دې کې قسم شته، یعنې دا محترم وختونه دي، په دې کې قسم خامخا د بندګانو دپاره شته. حجر عقل ته وایي، مراد ځینې عقل دی. حجر اصل کې وایي منې ته، عقل ته ځکه حجر وایي چې انسان د بدو کارو څخه او د غلطو خبرو څخه راګرځوي. الم تره کیف، الم تره ته نه ګورې. نو په دې ټولو باندې الله قسم واخیستی. نو اوس د دې نمونه د دنیوي عذاب بیانوي، یعنې که انسانان د الله طرف ته توجه ونه کړي نو په دنیا کې هم عذاب ورباندې راتلی شي. الم تره ته نه ګورې کیف فعل ربک، څنګه کار وکړي رب ستا بعاد په عادیانو سره. ارم والا ذات العماد، چې خاوندان د ستنو وه. ارم عاد د نیکه نوم و د دې قبیلې، او د دې قبیلې نسبت دې نیکه ته کېدی. او دا عاد بیا د ارم په اولاد کې و، د ارم زوی و، عاد ابن ارم ورته وایي، او دې ته عاد اولا ویل کېږي. ارم ذات العماد د ستنو والا، دا یو دا و چې غټ غټ خلک وه، د غټو ستنو فرقم وه. او بل دا چې دوی په خیمو کې اوسېدل او خیمو ته یې غټې غټې ستنې ورکړې وې. نو ځکه الله پاک تعبیر ځینې په ستنو والا ورسره وکړي. التي، هغه عادیان، لم یخلق مثلها، چې نه دي پیدا سوي په شان د دې فی البلاد، په ښارو کې. داسې زورور خلک وه چې د هغو فرقم خلک بیا په ښارو کې نه دي پیدا سوي. وثمود الذین، او هغه سمودیانو ته چې الله پاک څه سره وکړل، جابوا الصخره، چې دوی تراشلې ډبرې، بالواد، په وادي قرا کې. د دوی علاقه وه وادي قرا ورته ویل. په دې کې یې ډبرې تراشلې، ډبرې یې تراشلې، داسې طاقتمن خلک وه. او مفسرین فرمایي چې په لاسو سره یې تراشلې، داسې زورور خلک وه، په هغو کې به یې ځایونه د ځان دپاره جوړول. جابوا الصخره بالواد وفرعون، او فرعونیانو سره الله څه وکړل، ذی الاوتاد، چې خاوند د میخو، د میخو والا فرعون. یو مراد دا دی چې حکومت یې کلک و، داسې کلک حکومت یې و، فوج او پولیس او دا شان یې ډېر وه.
دا بچه یې داسې محکمه وه لکه میخونه چې ورباندې وال سوي. او بل دا چې ذل اوتاد و چې ایمان والاو باندې باید څوک به چې د ده نافرمانه و په هغو به یې میخونه وهل، لکه په خپلې کوروالا حضرت عاصیه رضی الله تعالی عنها باندې د میخونه وهلي وو. نو ځکه الله پاک میخو والا ورته ویل الذین هغه کسان دي دا طغوا چې دوی سرکشي وکړله فی البلاد په ښارو کې فاکثرو نو ډېر کوي دوی فیا په دې ښارو کې الفساد فساد. خطیب شرویني فرمایي چې فساد چې څوک د الله نه فرمانی کوي او نورو خلکو ته د بدماشیو د غلطو طریقو امر کوي دا مفسد دی. نو دوی فسادونه ډېر کړل، د الله نه فرمانی او ظلمونه یې په ښارو کې ډېر کړل. فصب علیهم نو راواړوله الله پاک پر دوی باندې ربک ستا رب صوت عذاب دره د عذاب الله پاک ورباندې راواړوله، یعنې په عذاب باندې مبتلا کړل. ان ربک یقینا رب ستا لبالمرصاد خامخا په مورچه کې دی. لبالمرصاد مطلب دا لکه د دشمن دپاره چې څوک په یو مورچه کې پټ ناسي او غواړي چې واره ورباندې وکړي، دارنګه الله پاک لبالمرصاد یعنې پټ ویني د دوی حالت ته متوجه دی، دوی ویني او د دوی حالاتو ته ګوري. په مورچه کې دی یعنې د دوی حالاتو ته متوجه دی، اعمال یې ویني. فاما الانسانو نو انسان چې دی اذا مبتلاه ربه دا رد کوي په هغه انسان باندې چې هغه د الله نافرماني کوي. اذا مبتلاه کله چې ازمایښت وکړي پر ده باندې ربه رب د ده فاکرمه عزت یې ورکړي د انسان ته ونعمه نعمت یې ورکړي، نعمتونه یې ورباندې وکړل. فیقولونه دی وایي رب اکرمن رب زما عزت وکړي. که نعمتونه امتحان راشي او مال یې زیات شي دی وایي الله پاک زما عزت وکړي. واما اذا مبتلاه نو هر کله چې ازمایښت وکړي پر ده باندې رب د ده فقدر علیه رزقه نو تنګه یې کړه پر ده باندې روزي چې ورباندې تنګه سوه فیقول ربي نو دی وایي چې زما رب اهانني زما سپکاوی وکړي. کله چې نعمت زیات شي نو دی وایي چې زما عزت وکړي. دا د شکر په طریقه سره نه وایي، کنې داسې ویل خو لا شکر دی، خو لیکن دی چې وایي چې الله پاک زما عزت وکړي دا غرور کوي، لویي کوي، لکه قارون چې ویل چې د دې عزت زه مستحق یم، الله تعجزي نه کوي او لویي شروع کړي. او کله چې تکلیف ورباندې راشي بیا بېصبري شروع کړي چې الله پاک زما بېعزتي وکړله. نو دا د انسان غلط کار دی. باید چې مال ورکول سو، نعمت ورکول سو، شکر یې ادا کړی وی، او که تکلیف ورباندې راغلی وی صبر یې کړی وی. د مال زیاتوالی او کموالی دا سپکوالی او عزت دی بولي، حالانکې داسې نه ده. کله هېڅکله. نو دا د انسان مرض دی. په دې دوه آیتو کې په دې مخکیني آیت کې د انسان مرض بیان په دې دوه آیتو کې. کله بل لا تکرمون الیتیم په دې آیتو کې الله پاک سبب د دې مرض بیانوي. کله هېڅکله داسې مناسبه نه ده، یعنې دا چې تاسې دا د مال زیاتوالی او کموالی دا عزت او سپکاوی بولئ دا نه ده، بلکې ستاسې عملونه نه دي سم، ستاسې عملونه خراب دي. بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسې عزت نه کوئ د یتیم. د یتیم عزت دا چې د یتیم پر سر د شفقت لاس ورتېر کړي او د هغه خیال وساتي او که مسکین او کومک ورسره وشي. ولا تحاضون او تاسې هڅول نه کوئ، تیزول نه ورکوئ او چاته، هڅول نه ورکوئ او چاته علی طعام المسکین په خوراک د مسکین، خپله یې هم نه ورکوئ، بل ته هم دا نه وایاست چې د مسکینانو سره کومک وکړئ. وتأکلون التراث دا لا څه کوئ چې مسکینانو سره کومک نه کوي، د یتیم سره د یتیم عزت نه کوي، بلکې دا بل مرض موجود دی. وتأکلون التراث او تاسې خورئ مال د مړي اکلا لمن په ټولو خوړلو سره، په ټولو خوړلو سره تاسې د مال د مړي خورئ. یعنې نورو ته خو مال نه ورکوئ بلکې د مړي میراث که پاته سو خپل حق هم خورئ، د بل چا حق هم خورئ، د یتیمانو مال هم خورئ، حق یې خورئ په میراث کې، او د زنانو د دیو میراث کې هم حق خورئ. وتحبون دا اوس هم په خلکو کې ډېر دی چې میراث د بل چا حق خوړل کېږي، خصوصا د زنانو او د کمزورو خلکو. زنانو ته خو عموما خلک په میراث کې حصه نه ورکوي. نو دا د کافرانو صفت دی او الله پاک رد ورباندې کوي. وتأکلون التراث تاسې خورئ مال د مړي اکلا لمن په پوره خوړلو سره. وتحبون المال بل بد صفت مو دا دی تاسې محبت کوئ د مال سره، حبا جما ډېر محبت. مال سره محبت خو یو څه اندازه روا دی، خو ډېر محبت چې سړی د حلال او د حرام بیا فرق نه کوي
صرف د مال لا جمع کولی مقصد یې دا غلط دی. حبا جمع ډېر محبت چې حلال و حرام ته سړی نه ګوري. نو الله فرمایي کله دا کارونه نه دي مناسب. دا کم صفتونه چې بیان سول د دې څخه ځان باید وساتل شي. اذا دکت الارض کله چې وټکول شي مځکه دکن دکن په پوره ټکولو سره مځکه چې وټکول شي یعنې زوروره زلزله ورباندې راشي قیامت قایم شي چې دا ژور ځایونه او لوړ ځایونه دا به ټول سره اوار شي او قیامت به قایم شي. وجاء ربک او راشي ستا رب والملک و ملایکې صفا صفا قطار قطار صفونه صفونه ملایکې دا به د حشر میدان ته راشي. د الله پاک راتګ دا د متشابهاتو څخه دی کیفیت یې الله ته معلوم دی. ملایکې به راشي صفونه صفونه د قیامت د حشر د میدان د انتظام دپاره او دغه وخت کې به وجیع یومئذ راتلل به وشي په دغه ورځ به جهنم په جهنم سره جهنم به الله پاک راولي تر اووه مځکو لاندې دی خو الله پاک به یې راولي د حشر میدان ته به یې نږدې کړي. په دغه وخت کې او حدیث کې راغلی دی چې 80,000 ملونه به یې وراچولي جهنم ته او په هر مله باندې به په هر مهار او مله باندې به 80,000 ملایکې دا به یې راکشوي او په دې حالت کې به یې جهنم ته راورسوي. نو دې ته اشاره ده دا مخکې بد صفات چې په چا کې موجود وه نو د هغو ځای به دغه جهنم وي. یومئذ په دغه ورځ به یتذکر الانسان نصیحت قبلوي انسان وان له ذکره د کومه به وي ده لره نصیحت قبلول په دې ورځ به دی وایي چې غلط کارونه خو مې غلط کړي دي چې دا مې نه وای کړي خو لیکن دا نصیحت قبلول هلته فایده نه ورته کوي. یقولو دی به وایي یا لیتني کشکې چې ما قدمتو مخکې مې لیږلی وای عمل لحیاتې دپاره د ژوند زما چې دا دی دپاره د زما د ژوند چې دا دی یعنې د دې د آخرت د ژوند دپاره مې کشکې ښه عملونه کړي وای. فیومئذ نو په دغه ورځ به لا یعذب عذاب به نه ورکوي عذاب او په شان د عذاب د الله احد هېڅوک د الله د عذاب په رقم بل څوک عذاب نشي ورکولی داسې سخت او ناشنا عذاب دی. ولا یوثقو او تړل نشي کولی وثاقه په شان د تړلو د الله احد هېڅوک د الله تړل چې په زنځیرانو کې دا مجرمان خلک تړي دا داسې تړل دی چې مخلوق هغه تړل نشي کولی. یا ایتها النفس المطمئنه په دې آیاتو کې الله پاک زیری بیانوي هغه عمل صالح والا نیکانو بندګانو ته دیو دپاره زیری دی هغه ته بول کېږي یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس المطمئنه آرام والا. مطمئن نفس هغه دی چې ایمان یې کامل او عمل صالح یې کړی د شریعت مطابق چلیدلی نو دې ته به دا ویل کېږي یا ایتها النفس المطمئنه او دا به ویل کېږي هغه وخت کله چې د انسان روح ایستل کېږي په دې وخت کې ملایکې ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس ای هغه سا المطمئنه چې اطمینان کوونکې یعنې تصدیق کوونکې وې ارجعي رجوع وکړه وګرځه الی ربکې و خپل رب ته ولاړ شه راضیة په داسې حالت کې چې ته به خوشحاله یې مرضیه په داسې حالت کې چې الله به ستا څخه خوشحاله یې الله به ستا څه راضي ته د الله څه راضي یې نو دا به د مرګ په وخت کې ورته ویل کېږي او تر مرګ وروسته به دا ورته ویل کېږي فدخلي فی عبادي الله به ورته وایي چې ننوځه زما په بندګانو کې زما په نیکانو بندګانو کې ته م ورننوځه او د هغو سره یو ځای سته وادخلي جنتي او ننوځه زما و جنت ته هغه ته به الله پاک دغه نفس مطمئنه داخل کړي. سورة البلد دا مکی سورت دی او 60 آیتونه لري.